ډیره مننه د منظور پښتون نه، د علي وزیر نه او د پی ټی ایم د نورو ملګرو نه چې زموږ د افغانانو دا خبره ومنله چې فصل دې نه به د پی ټی ایم په جلسو کې د افغانستان د اوسني نظام په خلاف باندې خبرې نه کیږي. نو هغه خبره الحمدلله دې ومنله. راځئ په ثبوت سره خبره سوم. یو زما ویډیو ده چې لږ شان یې دا مو ګورئ او د علي وزیر خبرې مو اورئ، بیا سره په تفصیل خبرې. دا میسج مې د پی ټی ایم مشر ته منظور پښتون ته دی، علي وزیر ته مې دی، د نېشنل پارټۍ مشر یمل ولي ته دی، نورو ښکته دغه پښتنو ته دی، افغانانو ته چې نور دغه اوسنی حکومت د افغانستان د طالبانو مهرباني وکړئ په دې خپلو جلسو جلوسونو کې هم د دې مخالفت مه کوئ. بس زمونږ والله تباه او برباد یو، قسم په خدای دی. نه په دې وطن کې غواړو، موږ وروڼه یو، یو بل به مخته او شاته کېږو سره، یو بل سره به هم ترخې خبرې وي، خو موږ دلته نورې خوندې مندې نه بیرې کوو، نور د ژړا وطن نه کوو. موږ دې ته دا وایو چې دغه جنګ نه لاس ونیسه پاکستانه. نن په بیا دا ځل یو ځل خبرې روانې دي چې د امریکې په هم کتل دا یو خو زما ویډیو وه چې تقریبا جمعه مخکې مې د منظور پښتون نه مې غوښتنه کړې وه، د علي وزیر نه مې غوښتنه کړې وه، د پی ټي ایم نه مې غوښتنه کړې وه چې د افغانستان اوسنی نظام چې دی دې پسې به خبرې نه کوئ. ځکه د پی ټي ایم په جلسونو کې د افغانستان په خلاف باندې خبرې کېږي، بعضې اشخاص یې کوي، هغه د جنګ خبرې کوي، هغه د ټوپک خبرې کوي، هغه د افغانستان په خلاف خبرې کوي چې هغه موږ افغانانو ته خوند نه راکوي. پی ټي ایم زموږ دی، موږ د پی ټي ایم، موږ تاسې لرو به ټول افغانان یو پښتانه یو سره، موږ تاسې سره په یوروپ کې هر رقم خدمت ته ولاړ یو. خو زه یو خبره کومه، زه منظور پښتون ته یا علي وزیر ته یا نورو ښکته پښتنو ته وایم چې تر څو پورې موږ ګران افغانستان په خپلو خپو نه یې ودرولې، د اقتصادي لحاظه د نظامي لحاظه، لکه څنګه چې د داود خان په وخت کې و چې پاکستان چړت نشو کولی، خبره یې نشوه کولی، د واره بسې مهربانه خپې لړزېدې، داسې نه یې جوړ کړی. یقین وکړئ چې تر قیامته پورې به دا پاکستان دا پنجابي په موږ باندې نخرې کوي. نو راځئ چې د خپلو کې یو بل اختلافاتو نه تېر شو، ملي فکر ولرو، ملي سوچ ولرو او د افغانستان د اوسني نظام سره ودرېږو. او انشاءالله دا به داسې لار روان دی چې انشاءالله هغه د داود خان یادونه به تازه کېږي او ستاسې په جلسو جلوسونو کې چې هر څوک دغه شان دي خبرې کوي، د افغانستان په ضد وي، د افغانستان اوسني نظام په ضد وي، هغه د ټوپک خبره وي، نیوکه د هر افغان حق دی، که د تعلیم وي که د بل شي وي، هغه زموږ د ټولو حق دی. مګر هم داسې پارونکي خبرو ته اجازت په خپلو جلسو جلوسونو کې مه ورکوئ. انشاءالله بله ویډیو به زه یمل ولي پسې ډکومه چې د جیو لینک سره خبرې کړي دي، منتظر اوسئ او دا ویډیو شیر کړئ. ډېره مننه د علي وزیر نه او د منظور پښتون نه او د نور د پی ټي ایم ملګرو نه چې زموږ اواز هم واورېدو. موږ او تاسې یو وجود یو، درد هم یو دی، خوشحالي هم یو ده.